اسلامي امارت د راستنیدونکو مهاجرینو د مدیریت او ملاتړ بهیر لا پراخ کړی. اسلامي امارت په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په خپله خوښه او جبري ډول راستنیدونکو افغان مهاجرینو د منظم مدیریت لپاره پراخ اداري، بشري او لوجستیکي تدابیر عملي کړي دي. د دغو تدابیرو له مخې راستنیدونکې کورنۍ د ثبت ترڅنګ د استوګنې له اسانتیاوو برخمنې سوي او ورته بنسټیزې مرستې برابرې سوي دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د راستنیدونکو افغانانو د ثبت، هرکلي او میشتولو په موخه په بیلابیلو ولایتونو کې ځانګړي مرکزونه فعال شوي او د مرستو د ویش لپاره روڼ او منظم میکانیزم رامنځته سوی دی. د یاد وزارت ویان مولوي عبدالمطلب حقانی باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې راستنه سوي کورنیو ته د استوګنې لپاره نغدي مرستې، خوراکي توکي، خیمې، کمپلې او نور خوراکي مواد ورکړل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې روغتیايي خدمات لنډمهاله سرپناه وي او د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو اسانتیاوې هم ورسره مل دي. د حقانی په وینا یوازې د تیرې جدي میاشتې پر مهال له ترکیې، ایران او پاکستان څخه په خپله خوښه او جبري ډول 1419 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په تیره د جدي میاشت کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 1419 کورنۍ چې د افرادو تعداد یې 76,000 او 300 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 14,315 کورنۍ له پاکستان، 1,006 کورنۍ له ایران او 8 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. همداراز په ورته مهال له یادو هیوادونو څخه 63,670 تنه هیوادوال له کورنیو پرته مجردان راویستل شوي او 981 تنه د پاکستان له زندانونو آزاد شوي چې په دې سره د ټولو راستنیدونکو مهاجرینو شمیر 140,000 او 251 تنو ته رسیږي. له دغو مهاجرینو سره د راستنیدنې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت له لوري د خوراک، څښاک، روغتیايي خدمتونو، وړیا سیم کارتونو، نغدي مرستو او یو لړ نورو بیړنیو مرستو سربیره د ترانسپورت زمینه برابره شوي او په باعزته توګه خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. له بلې خوا د کور او ښار جوړونې وزارت په یوې خبرپاڼه کې خبر ورکړی چې راستنه سویو مهاجرینو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل سوې ده. د خبرپاڼې له مخې تر دې مهاله په ټول هیواد کې 5,542 راستنه سوي کورنۍ ته د کور جوړولو په موخه مځکې ورکړل سوي او دا لړۍ لا هم په کندهار، کونړ، لغمان، ننګرهار، کندوز، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې روانه ده. ورته مهال یو شمېر تازه راستنه سوي افغانان وایي که څه هم هیواد ته په سختو شرایطو کې راستنه سوي، خو اسلامي امارت له لوري ورسره سوي مرستې یې اقتصادي ستونزې تر ډېره راکمې کړي او د عادي ژوند د پیل هیله یې پیاوړې کړې ده. دوی د اسلامي امارت له همکارۍ مننه کوي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه لري. پاکستان د کراچۍ نه راغلی یم. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو. د اسلامي امارت د خدماتو نه موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې دا نظام تل مدام لري. الحمدلله ډېر ښه نظام دی. موږ خوشحاله یو، خپل ملک ته راغلي یو چې دا نظام اوس شکر سر ته سر امن دی. خوشحاله یو په دغه خپل ملک وطن ته راغلي. موږ ته شکر کرایه راکړې ده، وعدې د خپل ولایته پورې مو رسوي چې څه د دوی په وسه کېږي هغه خدمات یې موږ ته رارسولي دي. کور یې ودان، خدای دې تل مدام دا نظام لري. ډوډۍ، خدمت، درملنه، هر شي دپاره چې څه خدمت یې موږ ته کوي. راپسې اخیستی یو دغه چې په وس یې خدای را سره وکړه نو په وس خو د دوی هم نه کېږي. مسلمانان یې الحمدلله شکر اسلامي ملک ته رالو. د انګریز د وطن راشه وسو د مسلمان وطن ته هر څه سته، هر څه میلاویږي، هر څه میلاویږي. دا غوښتنه غواړو چې یو کاروبار موږ بچیان ته سیده کړي، یو روزګار سیده کړي. د بل په وطن کې به کله تېروو ټیم تېرېږي خو نه تېرېږي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغان مهاجرینو د جبري ایستلو لړۍ چټکه سوې چې له امله یې د راستنیدونکو شمیر په بېساري ډول زیات سوی دی. اسلامي امارت د دې بهیر د منظم مدیریت لپاره ځانګړي بشري او عملیاتي پروګرامونه پلي کړي ترڅو د راستنیدونکو مهاجرینو ستونزې په اغیزمن ډول حل او هغوی بیرته عادي ټولنیز ژوند ته ور وګرځي.